د افغان امنیتي سکتور مسؤلانو څنګه له سکاټ میلر سره په شخصي جامو کې لیدنه کړې ده. په دې اړه نجیب ننګیال څه لیکنه کړې ده او په کومنټونو کې بیا افغانانو ورته څه ویلي دي. سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغان امنیتي سکتور له مسؤلانو سره مجلس کړی دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وايي په دې ناسته کې پر روان امنیتي وضعیت او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي په تړاو خبرې شوې دي. او په دې اړه بیا نجیب ننګیال په خپل فیسبوک پاڼه باندې تازه لیکنه کړې ده او د دوی د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې که کوم څوک له ډاکټر صاحب ضیاء الحق سره پیژني ورته ووایاست چې تاسې لوی درستیز یاست. هیله ده د افغانستان د ملي اردو د برم او صلابت په خاطر هیڅکله نظامي دریشي له تنه مه لرې کوئ. د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره تاسې باید حتی خوب هم په نظامي یونیفورم کې وکړئ. نجیب وړاندې زیاته کړې پوهیږم د یو ملکي جنرال لپاره دا سخته چاره ده چې دومره دې د ملټري ډسپلین په اصولو ځان برابر کړي، خو دا نهایت بیا مهمه هم ده. د یو هیواد د یو پوځ مشر باید د لکونو قواو او میلیوني ولس لپاره رول موډل اوسي، پاک، منظم او قاطع زړور. موږ به په مشکله وکولی شو چې د جنرال باجوا او همدې جنرال میلر داسې عکس ومومو چې په روایتي کالیو کې واوسي. په اخره کې نجیب ننګیال لیکلي دي چې دا نقد نه دی، نهایت احترامانه هیله ده. او په کومنټ کې ورته ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه شریک کړي دي چې داود افضلي خپل شخصي نظر ورسره شریک کړی دی. او په کومنټ کې لیکلي دي چې زه بیا شخصا په نظامی بخش کې که هغه زیات دی که کوم بل څوک هیڅ باور نه لرم. هسې مفت معاشونه اخلي. یو انسان ستره انسان چې زه بیا شخصا په نظامی بخش کې که هغه زیات دی او که کوم بل څوک هیڅ باور نه لرم هسې مفت معاشونه اخلي. ستر انسان دی ژوندی وي چې هغه جنرال خوشحال سعادت دی، رب دې تل ژوندی لري. له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا چې د افغان امنیتي سکتور مسؤلانو څنګه په شخصي جامو کې له سکاټ میلر سره کتلي دي، که په دې اړه تاسو هم نظر لرئ خپل شخصي نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه او کومنټونه په پوره حوصله لولو. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا الله مو مل شه. هر چیرته چې یا سبا خوشحاله اوسئ.